الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حاجي صاحب محترم ته چې موږ کوم دعوت دلته ورکړي، دا د دې دپاره چې ستاسو که څه معلومات نه وي یا مثلا خاص په یو څه مو علم نه وي رسېدلی، نو ده الحمدلله ډېر ښه وضاحت وکړي چې دا موږ تاسو ټولو ته معلوم وي. اوس راځم خپل مطلب ته. الله دې درته یوازونه ورکړي، ډېر ښه تشریح وکړله د خپلو مذاکراتو په هکله. موږ هم ډېر ځینې خوشحاله وو، دوی خپل وس و توان وکړي، ستړیا وي، بدخوابي یې ویوړی. الله دې دوی ته اجر عظیم ورکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بیلو بیلو ادارو محترمو مسؤلینو، سوداګرو، پانګوالو، صنعتکارانو او په تالار کې حاضرو ټولو میلمنو ته، د رسنۍ استازو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی له دربار څخه مو خوښي او ښه صحت غواړم. قدرمنو حاضرینو، نن ورځ موږ او تاسې دلته د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو د پایدار مدیریت په سوداګریز ډګر کې د افغانستان د ستراتیژیکي بقا، د ولس د ابرو او د هیواد د سیاست د مسؤل ساتلو په موخه د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه سره راټول شوي یو، تر څو په دې برخه کې د هیواد محترمو تجارانو او اړونده ادارو ته لازمې سپارښتنې وکړو. ګرانو محترمو، له دې ستر واقعیت هیڅوک انکار نشي کولی چې د نړۍ ټول هیوادونه د خپلو اړتیاو د پوره کولو په موخه په مختلفو برخو کې له یو بل اقتصادي معاملاتو او اړیکو ته اړتیا لري، او هیڅ هیواد نشي توانېدلی چې خپلې ټولې اړتیاوې په یوازې ځان پوره کړي. له بل لوري د اقتصادي ودې په پام کې نیولو سره په ډیرو برخو کې هیوادونه قصداً نه غواړي چې ځان بساینې ته ورسیږي. نو په دې توګه سیمه ییز او نړیوال تجارت د ټولو هیوادونو ترمنځ مشترک او واحد اړتیا ده، او د سوداګرۍ موخو ته په پام باید هیڅ ډول مشروع تجارتي اړیکې د نامعقولو سیاستونو ښکار نشي. خو له بده مرغه په ننني عصر کې دا یو معمول ګرځېدلی چې د تجارتي اړیکې، سوداګریزې لارې، اقتصادي بندیزونه او د مهاجرینو غیر شرعي او غیر بشري زجر د سیاسي نامعقولو وسیلو په توګه کاریږي، تر څو په مطلوب هیواد باندې سیاسي فشارونه زیات او له خوږ ګوتې یې ونیسي. دا فشارونه هغه وخت بهراني او سخت تمامیږي چې یو هیواد د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري او ټوله تکیه یې یوازې په یو هیواد وي. د الله تعالی ډېر شکر ادا کوو چې افغانستان اوس مهال داسې یو هیواد دی چې د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره بېلابېلو لارو او دهلیزونو ته لاسرسی لري. ټوله تکیه مو یوازې په یو ځانګړي هیواد نه ده، او د سیمې ګاونډیو هیوادونو سره مو د تیر په پرتله سوداګریز مناسبات او اړیکې په مراتبو پیاوړي شوي دي.
د لارو دا تنوع موږ په عملي توګه له اقتصادي او سیاسي فشارونو ژغوري. د لارو د تنوع او مناسبو پالیسیو په وسیله الله تعالی له هغه حالته ایستلي یو چې د یو مسیر له بندېدو سره به مو په هیواد کې د موادو قیمتونه پورته شول او پر ولس به یې فشار راوتل. د افغانستان اسلامي امارت په مسلسله توګه هڅه کوي چې د سیمهییز او نړیوال اتصال لپاره نوې بدیلې لارې هم رامنځته کړي او شته بدیلې لارې له زیربنایي او تخنیکي اړخه معیاري او باظرفیته کړي. له بل لوري د افغانستان اسلامي امارت تل د ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصاد محوره سیاست په چوکاټ کې سالمې سوداګریزې اړیکې پاللې دي او تل به یې پالي. خو که نور هیوادونه زموږ له معقول سیاست ناوړه استفاده کوي بیا موږ هم مجبور یو چې په بدیلو لارو فکر وکړو. محترمو حاضرینو، په پای کې غواړم چې په اصلي موضوع تمرکز وکړم او په پاکستان باندې د سوداګرۍ د تکیې کمولو لپاره د هیواد صنعتکارانو، سوداګرو او د مالیې محترم وزارت ته ځینې مهمې سپارښتنې کوم. لومړی، د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي تر څو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د خنډ او ځنډ سره مخ نشي. همداراز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول د خرید او واردولو لپاره یې د نورو هیوادونو او مارکیټونو تلاش وکړي. د دې خبرتیا له لارې اسلامي امارت خپلې غاړې خلاصوي او په واضح ډول درته وایي چې کله دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې یې اسلامي امارت هیڅ ډول مشکل ته رسېدنه نه کوي او نه یې غږ اوري. محترمو، پر اوسه کال هم دغه مشکلات پیښ شوه چې کله به د دوی د حاصلاتو موسم راغی لار به خلاصه وه چې زموږ د مسلمانانو، زموږ د بزګرانو وخت د میوو، د انارو، د انګورو به راغلی دوی به هلته یوه بانه او په بله بانه لاره باندې بنده کړه. حتی تر میوو تر موټرانو به هغه میوې څڅېدلې اوبه. دوهمه، په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د صحي سکتور اساسي ستونزه او د په کلنۍ ډول د سلګونه میلیونو ډالرو د وتلو اصلي علت له پاکستان څخه د بې کیفیته دوا ورود دی. له پاکستان څخه د دوا واردونکو څخه په ټینګار غواړم چې خپل واردات مو له نورو هیوادونو او نورو لارو څخه ترسره او ژر تر ژره له بدیلو لارو استفاده وکړي. که چا په پاکستان کې قراردادونه یا خریداري کړي وي 3 میاشتې وخت ورکول کیږي. په همدې موده کې دې خپل ټول حسابونه هلته تصفیه او کار دې راونغاړي. دا چې پاکستان په کراتو د سوداګرۍ پر مخ لارې تړلي او اوس یې هم تړلي دي، له تجارتي او بشري مواردو یې سیاسي استفاده کړې او د دواړو هیوادونو تجاران او صنعتکاران یې متضرر کړي دي. اسلامي امارت اړ شو چې پورتنۍ پریکړه وکړي. که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې
بیا ونه تړي. درېیمه، د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. یو خو محترمو ډېرې استغاثې د مسلمانانو د بیچارهګانو زموږ غوږ ته را رسېږي چې کومه دوا د پاکستانه چې موږ ته راځي هغه بې کیفیته بې اثره ده. که کوچنیانو ته ورکوو کوچنیان منیکه پش شوي، که لویانو ته ورکوو لویان منیکه پش شوي. نو خیر اوس خو دا خبره شوله چې باید هر څوک کوم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق باندې او دا لاره خلاصول دا به په داسې تضمین سره خلاصیږي که بیا که ټک کېدی که هره لار کېدله بیا به دا لاره نه بندېږي، باید خلاص وي. که د جنګ په حالاتو کې وه، که د هغسې په حدي حالاتو کې وه، که د میوو په موسمیاتو کې وه، پر یوه حال به دا لاره وي. داسې به بیا نه کېږي چې کوم وخت کې د دوی د حاصلاتو د دوی د میوو وخت موسم را نږدې شي د دوی لره رواني او زموږ د خوا له چې موسم وخت را نږدې شي بالا په یو بانه په یو جزي بانه باندې لاره وتړي. زموږ ملک غریبان خلک دي، زموږ تجاران، موږ ټوله الحمدلله داسې دي لکه یو بدن. په کونړ کې چې دا کمې طبیعي پیښې کېږي یا وسوله مثلا یا په نورو ولایتو کې کېږي دا لاسه راځي یوازنی زموږ دفاع د دغسې دغو تجاران صنعتکاران کوي. ځکه په کونړ کې چې کومې مرستې کومکونه دی کړي الله دې د دوی څخه قبولې کړي، الله دې زموږ د هغو خلکو جبیره په وکړي چې حاکم متضرر شوي. په نورو ولایتو کې هم مثلا د طبیعي آفات راغلي په دغو نه امارت یعنې هغه همکاري نه ده ورسره کړې لکه څنګه چې تجارانو وروڼو خپل وس و توان کړی دي. الله دې د دوی څخه دغه کوشش او دغه صدقه او خیرات چې دوی کوي پر خپلو ولس باندې الله دې ځینې قبوله کړي. او موږ محترمو بیا هم تر اوسه پورې که څوک داسې یو خبره کولی شي چې موږ په داخل کې د افغانستان کوم مشکل خو زموږ مشکل ته رسېدګي نه ده سوې، حتی په هر صورت کې که د صنعتکارانو یې که مثلا د تجارانو یې که په پانګونه کې موږ الحمدلله خپل وس و توان کوو، هم کړی دی بیا یې هم کوو. که تاسو په هر ملک کې وغواړئ چې خپله پانګونه خپل تجارت خپله سرمایه ګذاري کوئ چې څنګه یو مشکل وي هغه به انشاءالله موږ خپل وس توان ستاسو سره کوو. موږ ستاسو ملاتړ یو. ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.